نو نن به درته د دهلي یا ډیلي باندې دوی په سلطنت باندې چې مسلمانانو بادشاهانو کوم حکمرانان تیر شوي د هغې ذکر چې خوشحال خان خټک کړی دی د دهلي د ښار مختصر تاریخ او بیان کې او دا قصیده هم د په دې کې وکړمه او دې لپاره چې ما فرهنګ کتو نو فرهنګ کې ډېر تفصیلات نشته دی او تشریحات هم نشته دی او ګوګل کې هم نشته دی. ما بیا ډېر کوشش وکړو نو په یو ځای کې په فیسبوک باندې د پښتونولي په نوم یو فیسبوک پاڼه ده، په هغې د ډاکټر لطیف یاد صاحب ډېره زیاته بلیغه مفصله تشریح چې ده او بیان چې دی هغه په دې لړ کې موجود دی او تاسو د ټولو بادشاهانو چې خوشحال خان خټک ذکر کړی دی هلته په تفصیل سره لوستی شئ. کوم ټکي چې ما په دې کې پیدا کول غوښتل هغه د لطیف یاد صاحب په دې کې ما پیدا کړو، هغه د قرشت کال و چې زه پرې نه پوهېدم او بل ځای کې نه و. نو قرشت کال چې دی دا د ابجدو نه ټکي چې راواغستل شي او د هغې په بنیاد د کال یا د نیټې تاریخ وښودل شي نو هغه لطیف یاد صاحب کړی دی. هغه دی 1955 کال یادوي. دا قصیده یا دا لیک چې دی خوشحال خان خټک په د هجرۍ په 1955 کې کړی دی. نور تفصیل تاسو په دغه فیسبوک پاڼه باندې د ډاکټر لطیف یاد لوستی شي. البته زه به درته ځینې نومونه چې هغه نیمګړي ښکاري هغه ووایم یا به ځینې یو نیم ځای کې چې کوم تشریح کې مشکل دی نو هغه به ووایم، خو ډېر وخت پرې نه حلم ځکه چې دا ډېره اوږده قصیده ده. نو دا شروع کېږي د خو دې ځای نه چې خوشحال خان خټک وایي چې د ډیلي د ښار ښه شان و شوکت و، لور په لور یې ښکلې ښکلې عمارت و او ښایسته بازارونه و د ښار، مهیا یې په بازار کې هر نعمت و، مهیا یې په بازار کې هر نعمت و، د شاه نهر فوارې دي په هر کور کې، د بازار به یې سکم بیګه وسعت و او په ډیلي باندې ګواهي د جنت ولا، په ډیلي باندې ګواهي د جنت ولا، که راغلې په دنیا چرې جنت و او د بادشاه د خاص وام به څه تعریف کړم، د بادشاه د خاص وام به څه تعریف کړم، و خوابګاه ورته یې و خوابګاه ورته یې عقل په حیرت و. خوابګاه معنا د خوب ځای پاتې کېدو ځای یا بیډروم چې ورته اوس وایي کوټه، چې به جوړ د شاهجهان بادشاه دربار شو، چې به جوړ د شاهجهان بادشاه دربار شو، په دربار کې به یې 72 ملت و او که هوای د عراق د خراسان وي د جنت په د ډیلي سره غیرت و او دا زینت چې شاهجهان ډیلي ته ورکړو بل بادشاه کله ورکړی دا زینت و او د ډیلي بنا د چا په لاس ده شوې په نوبت د چا پرې سلطنت و او همګي به نوم په نوم درته بیان کړم چې د هر یو څه خوی څه خاصیت و. نو دی اوس هغه لاندې چې د څو بادشاهان دي د هغو نومونه اخلي او د ډیلي بنا ولوکړه سوهانو. د ډیلي سلطنت چې دی د دې قیام چې دی د دې هغه د سوهانو کړی دی. سوهان د هندوستان راجپوتانو چې څو بادشاهان پکې تیر شي او دی ته په پښتو کې پښتنو په سیمه کې چوهان هم وایي. نو سوهان چې دی د ډیلي د بنا ول کړې وه. پرې د دوی تیر سوکاله سلطنت و او د اسلام بادشاه اول معزالدین و. نو معزالدین چې دی دا د معزالدین بن سام هم دی او شهاب الدین غوري په نوم هم مشهور دی. نو دا معزالدین دی. د اسلام بادشاه اول معزالدین و چې یو کال په ډیلي کې اقامت و چې ډیلي رانیوه د پیټورایا هم دغه راجپوت دی چې د هغو نه ډیلي ونیوه چې ډیلي رانیوه د پیټورایا او په دا کار کې ډېر کړی مشقت و چې سر د پیټورای پرې کړل لتنه چې سر له پیټورای پرې کړل لتنه 612 کاله کم سن د هجرت و. نو دې کې نیټه هم ښودلې ده چې دا 612 کاله کم د هجرت کال و. بیا له پسه قطب الدین د ده مرعیه و. نو قطب الدین چې دی دا مرعیه غلام و د قطب الدین ایبک په نوم باندې هم مشهور دی او دې غلام چې په وړوکوالي کې غلام و نو بیا وروسته په فوج کې سالار هم جوړ شو او بادشاه هم جوړ شو. نو دې د ده ذکر کوي چې بیا له پسه قطب الدین د ده مرعیه و چې پرې ایښی په هند په نیا چې پرې ایښی په هند په نیابت و. بیا له پسه شمس الدین د ده پالک و. بیا له پسه شمس الدین د ده پالک و. شمس الدین چې دی دا د شمس الدین یا سلطان شمس الدین التمش په نوم باندې هم مشهور دی چې په خلکو کې اواز د عدالت و. بیا له پسه فیروز شاه د شمس الدین، بیا له پسه رضی لور د شمس الدین وه. دا رازي ورته هم د لیکلی دی رضی یا رضیه او دا د رضیه سلطانه چې د مسلمانانو بادشاهانو لومړنۍ ښځینه مسلمانه بادشاهه وه.
نو دا هغه رضی یادی دی چې بیا له پسه رضی لور د شمس الدین وه چې راځي ځینې سپاه او رعیت و. بیا له پسه معزالدین د شمس الدین و چې هرګوره د غلیم ځینې هیبت و. بیا له پسه نصرالدین د شمس الدین و چې مشهور په عدالت په عبادت و. بیا سلطان معزالدین کې قباد و. بیا سلطان معزالدین کې قباد و چې ورڅخه هم صورت او هم سیرت و. بیا سلطان جلال الدین په سریر کېناست چې په اصل کې خلجی د ولایت و. او بیا نمسی د فیروزشاه علاءالدین و چې په خلق او کرم د شهرت و. بیا له پسه قطب الدین د علایي و. بیا له پسه قطب الدین د علایي و چې همیشه مخ په عیش او په عشرت و. بیا له پسه تعلق شاه چې عمره و پرورش د غلجیو په دولت و. بیا له پسه فیروزشاه چې د تره و چې په هند د چارې خاتمت و. بیا سلطان محمد شاه د فیروزشاه و چې د پلار په زندګۍ کې سلطنت و. بیا سلطان غیاث الدین د فیروزشاه و. بیا سلطان غیاث الدین د فیروزشاه و چې نیولې په زوره مملکت و. او بیا لپسه ابابکر په تخت کېناست. بیا لپسه ابابکر په تخت کېناست چې دی هم له فیروزشاه له ضرورت و. او بیا لپسه اسکندر شاه د محمد شاه و. بیا لپسه اسکندر شاه د محمد شاه و چې په تخت یې یوه نیمه میاشت مهلت و. بیا یې ورور نصرالدین په سریر کېناست چې په د خو ځوانانو ډیر قیمت و. بیا لپسه چې تیمور په هند راکېوت. دا تیمور چې دی دا تیمور امیر تیمور هم دی او ګډ تیمور باندې مشهور دی. نو بیا لپسه چې تیمور په هند راکېوت خضر خان ته یې ورکړی حکومت و. بیا سلطان مبارک د خضر خان و چې ښکاره د جبینه سیادت و. بیا سلطان محمد شاه د وراره و چې پښتون د په عهد په عزت و. بیا سلطان علاءالدین و د زویا چې اکثر د نسا سره صحبت و. او بیا بهلول لودي بادشاه شو د ډیلی چې په تخت یې 29 کاله سکونت و. او بیا لپسه د بهلول زوی سکندر و چې عمل موافق په شریعت و. او بیا لپسه ابراهیم و د زویا چې بابر سره جنگ په پانیپت و. دا بیا لپسه دا د بابر چې دی دا ظهیر الدین بابر دی چې بابر سره جنگ په پانیپت و. بیا لپسه د دهلی بادشاه بابر شو چې کار د پښتانه په برکت و. بیا لپسه د بابر زوی همایون و. چې بې حده لښکر ډېرې دولت و. او بیا لپسه شاه عالم د حسن سور و چې همایون د لاسه هزیمت و. بیا لپسه اسلام شاه د شاه عالم و چې له پلاره هم زیات د جرأت و. بیا لپسه عادل شاه د تربور و چې پښتون د په دور فضیحت و. او بیا لپسه د همایون زوی اکبر شو چې وهر لوري ته مل د نصرت و. بیا لپسه جهانگیر د اکبر زوی و. او چې د په دور هند لکه جنت و. او اوس بادشاه شاه جهان د جهانگیر دی. اوس بادشاه شاه جهان یا شاه جهان چې ورته وایي. اوس بادشاه شاه جهان د جهانگیر دی چې په بلخ په بدخشان د نوبت و. زه خوشحال چې دا شمار کړم شاعر نه یم په دا کار مې ازمیلی طبیعت و. نو دی دلته دا دعوه کوي چې زه دا شاعر نه یم په دا کار مې ازمیلی طبیعت و. که مې شعر شاعري څرګندولی ما ډېر کړی د دې خپل بادشاه صفت و. او چې د هند سیر مې وکړ اوس مې ووی ګنه دا تاریخ لارغه زمانیت لارغه زمانیتونه. لارغه چې ده استاد حبیبي صاحب معنی د مسافر کړی ده او داسې ښکاري هم مسافر یا تلونکی یا هېرېدونکی. نو زما په خیال دا ټکي دلته په دې لارغه په دې معنی کې سم ښکاري. ګنې دا تاریخ لارغه زمانیت و. او که د دې ویلو کال غواړي زمانه په حساب کې واوره کال د قرشت و. نو دا څنګه چې ما په شروع کې ویل چې لطیفیات صاحب د قرشت چې دی د ابجد الروح کې دی او د دې معنی ده د هجري یا لیکدیز 1055 کال. او وی چې دا کلام چې بلکو خوشحال خان خټک وی نو ابتدا د بیان په ماسپخین و. ابتدا د دې بیان په ماسپخین و. د ماښام په وخت شبه نهایت و. ماسپخین دا کلام د شروع کړی و
ما په خیال تر ماسپښینه که 1 بجې واخلو مثال په توګه ساعت نو 2 3 4 5 شپږ یو پورې نو شپږ غنټې کې شاید یا 15 غنټې کې یا 15 ساعته کې یا شپږ ساعته کې خوشحال خان خټک دا کلام لیکلی دی. زه یو ځل بیا یادوم که تاسو غواړئ چې ډېر په غور سره د دې مسلمانانو بادشاهانو د سلطنت په دهلي باندې د حکمرانۍ تفصیل وګورئ نو په ګوګل کې لاړ شئ او ډاکټر لطیف یاد صاحب چې دی د هغه تشریح چې ده او د هغه په د دې قصیدې تفصیلي جات چې دی هغه اخیستی دی د هر مسلمان بادشاه ذکر کړی څوک څنګه ټوله قصه یې کړې ده. که زه دلته کوم نو نیم ساعت رانه پیله کړي. لهذا ما یوازې دا دغه چې دی د تلاوت که درته د خوشحال خان خټک د دیوان نه مې تلاوت که درته او زما سره اکثره د خوشحال فرهنګ پروت نو په دې کې زه هڅه کوم چې ووایم او کوم ځای چې کوم ټکي سم نشم ویلی نو د ملګري نوم نه پکې سلام واخلم نو کیدای شي ځینې نومونه ما بیا سم نه ادا کړي وبخئ خو زه کوشش هڅه دا کوم چې سم ادا کړم. نو تشکر ښه ژوند او د خوشحال خان خټک دا قصیده چې ده یا دا تاریخ چې د دهلي دی دا ډېر زبردست تاریخ دی. یعنی په یو 2 پاڼو کې پوره د بادشاهانو چې کوم ډاینسټیز دي یا دورونه دي عهدونه دي هغه ټول بیان کړي دي په یو شعر کې. مننه.